لا تحزن د اندېښنو په ګردابونو کې د هیلو او خوښیو څرک د عربي نړۍ د پیژندل شوي لیکوال ډاکټر عایض القرني د شاهکار اثر لا تحزن پښتو ژباړه چې استاد فرید احمد هلال کړې ده، زه حکمت آریان درته وړاندې کوم. د خوښۍ ګلان. پر تقدیر خوښیدل د ایمان له ګلانو څخه یو داسې ګل دی چې په دې سره انسان تر ټولو لوړو پوړیو ته رسیدلی شي او د انسان عقیده او یقین په دې سره غښتلتیا مومي او بشپړه بندګي همدا ده چې د الله تعالی له لوري پر راغلې پریکړه بشپړه خوښي ښکاره کړي، ځکه که مصیبت نه راتلی نو درجې به پر څه لوړېدی، او که د مصیبت پر مهال هغه څه کېدی چې ستا زړه غواړي نو بیا د صبر توکل څه معنا او له دعا سره ملي اوښکې به له سترګو په څه تویېدی چې له موږ خوشحاله دي موږ هم ترې خوشحاله یو. د الله تعالی پر تقدیر د خوښېدو یوه ګټه دا هم ده چې ته په هر حال کې له الله تعالی نه خوشحاله یې، نو الله تعالی به درنه راضي شي. که بنده پر لږه روزۍ صبر او شکر وکړي نو الله تعالی هم له هغه نه په لږو نیکو چارو ترسره کولو رضا کیږي. په دې لړ کې تاسې د الله تعالی نیکو بندګانو ته وګورئ، که د هغوی نیکۍ لږې هم وي نو بیا هم الله تعالی له هغو نه رضا کیږي، ځکه هغه هم د الله تعالی په لږه ورکړه رضا وي. د منافق برعکس چې که هغه ته الله تعالی ډیر څه ورکړي هغه بیا هم له الله تعالی نه خوشحاله نه وي، نو ځکه الله تعالی هم له منافقانو څخه نه رضا کیږي. پر تقدیر ناخوښ بدمرغه دي. پر تقدیر ناخوښي ځان په لوی لاس د غمونو او اندېښنو غیږ ته غورځول دي او په دې سره پر الله تعالی بدګماني پیدا کیږي او له دې بدمرغۍ نه د خلاصون لار دا ده چې پر تقدیر رضا شي او په دنیا کې ځان ته د جنت ور پرانیزي، یعنی له خوښیو څخه برخمن شي، ځکه د زړه خوښي په دې کې نشته چې پر تقدیر غوسه شي، بلکې پر تقدیر خوښېدو کې نغښته ده، ځکه تقدیر د هغه رحیم او کریم ذات د تدبیر پایله ده چې څوک هم پرې څه نیوکه نشي کولی. ماته د یوه ملحد فیلسوف ابن الروندي کیسه را په زړه شوه چې د یوه نالوستي او ناپوه بېکچې شتمن سړي په لیدو یې وویل چې زه فیلسوف یم او په بېوزلتوب کې ژوند کوم او دغه ناپوه او چټل انسان په بډایتوب او شتمنۍ کې ژوند کوي. دغه ویش خو له پیله تر پایه بې انصافي ده، دا څه ډول تقدیر دی؟ پایله دا شو چې دغه بدمرغه ملحد لا پسې په بدمرغۍ ککړ شو او حالت یې لا پسې بدتر شو. د رضا ګټې. د الله تعالی پر پریکړه خوښي دغه ګټې په ځان کې لري، اطمینان او ډاډمني رامنځته کوي، د شکونو او شبهو مخنیوی کوي، زړه ته سکون، قرار او پایښت وربخي، د الله تعالی او د هغه د رسول پر ژمنو باور او ډاډ رامنځته کوي، لکه چې الله تعالی فرمایي ژباړه دا هماغه څه دي چې الله تعالی او د هغه رسول له موږ سره د هغه وعده کړې وه. د الله تعالی او د هغه د رسول خبره بیخي رښتیا وه، دغه پیښې د هغو ایمان او غاړه ښودل لا زیات کړل. له خپل رب سره جګړه مه کوه. د الله تعالی پریکړه د خوښۍ په څرګندولو انسان د خپل رب له جګړې نه خلاصیږي. ابلیس د الله تعالی پر پریکړه خوښ نه شو بلکې انکار او سرغړونه یې وکړه، نو د هغه د ابدي بدمرغۍ ذلت او سپکاوي لامل شو. د الله تعالی حکم پلی او پریکړه عادلانه ده. پر انسان د الله تعالی حکم پلی او پریکړه عادلانه ده، لکه چې په حدیث شریف کې راځي چې ستا حکم زما په اړه پلی او پریکړه دی پر عدالت ولاړه ده. څوک چې د الله تعالی پر عدالت راضي نه وي هغه بېشکه ظالم دی، ځکه چې الله تعالی احکم الحاکمین ذات دی او ظلم یې پر خپل ځان حرام کړی دی. الله تعالی له ظلم نه منزه او پاک دی، البته خلک خپله پر ځانونو تیری کوي. همدغه راز انسان ته د هغه د ګناه له امله سزا ورکول چې پر ډیرو اسرارو او مصالحو باندې ولاړ دی او تر الله تعالی پرته بل څوک پرې نه پوهیږي. سلامتیا پر رضا کې ده. د الله تعالی پر پریکړه خوښي د انسان لپاره د سلامتیا دروازې پرانیزي چې په دې سره د زړه له تنګۍ او بېلارۍ پاکوي او له عذابه به هماغه څوک خوندي وي چې روغ زړی راشي. هغه څوک چې له شکونو شبهو د شیطان له خورو کړو لومو نه روغ راوځي او زړی د الله تعالی له مینې ډک وي. پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي د ایمان په خوند هماغه څوک وپوهېده چې د الله تعالی پر ربوبیت، د اسلام پر دیانت، د محمد صلی الله علیه و آله وسلم پر رسالت خوښ شو. د الله تعالی پر پریکړه ناخوښي انسان ته د الله تعالی او د هغه پریکړو قدرت، حکمت او پوهه په اړه د شکونو او شبهو ور پرانیزي چې انسان پکې د الله تعالی له عذاب خلاصون نشي ترلاسه کولی. رضا او خوښي امن او سوکالي رامنځته کوي. کوم زړه چې پر تقدیر خوښ وي نو هغه زړه غني او ډاډمن هم وي، ځکه چې الله تعالی دغسې زړونه د خپل مینې، انابت او توکل لپاره ځانګړي کوي او پر تقدیر ناخوښ زړه له راحت او سوکالۍ نه بیخي بې برخې کوي، له ستونزو او کړاوونو سره یې مخ کوي.
الله سبحانه وتعالی فرمایي ژباړه پاتې شول هغه کسان چې کافران شوي دي نو د هغو لپاره هلاکت دی او الله تعالی د هغو عملونه بېلارې کړي دي. د رضا ثمره شکر دی. د رضا ثمره شکر کول دی او همدغه شکر د ایمان تر ټولو لوړ مقام او اصل حقیقت دی ځکه چې د ټولو منزلونو غایه د الله تعالی شکر کول دی او څوک چې د الله تعالی پر ورکړه او لورونو خوښ نه وي نو شکر یې هم نشي کولی او ناشکره انسان له هغو خوښیو بې برخې وي چې د یو شکر کوونکي انسان په برخه وي. د دې برعکس د غصې ثمره او پایله کفر دی ځکه چې پر نعمتونو کفر انسان پر منعم یعنی الله تعالی هم کفر ته رسوي. یعنی لومړی انسان د الله تعالی د نعمتونو ناشکري کوي او بیا هم دغه ناشکري ان تر دې پولې ورسیږي چې انسان پر الله تعالی کافر شي ځکه هغه انسان د الله تعالی د نعمتونو شکر کولی شي چې په ټولو حالاتو کې له الله تعالی خوښ وي. خو چې یو څوک په هر حال کې له الله تعالی نه خوښ نه وي نو شکر به څه وکړي او همدغه ناشکري انسان د کفر لور ته راکاږي او عقیدوي فساد له همدغه ځای راپیلېږي ځکه هر سړی د خدایۍ کوښښ کوي بلکې له الله تعالی نه هم د مخکې کېدو په هڅه کوي او خپل خبر عملي کول غواړي لکه چې الله تعالی مؤمنان له دغه خویه داسې ژغورلي. ژباړه ای مؤمنانو د الله تعالی او د هغه د رسول په مخ کې مه وړاندې کیږئ او له الله تعالی نه وویریږئ. الله تعالی د هر څه اوریدونکی او پوهیدونکی دی. پر تقدیر ناخوښ د شیطان ښکار دی. شیطان هغه مهال انسان په اسانۍ ښکار کوي کله چې انسان له تقدیر خفا او د نفسانی هیلو په لومه کې کیوځي. که یو انسان د یو ناخوښ کار په اړه 3 خبرو ته پاملرنه وکړي نو ستونزه به یې حل شي. لومړی پر دې خبره پوهه چې الهي مقدرات پر الهي مصلحتونو ولاړ دي. دویم د دغو ستونزو په زغملو ستر اجرونه او ثوابونه ترلاسه کیږي. دریم تقدیر او امر کول د الله تعالی کار دی. د بنده کار فقط منل او غاړه کې ښودل دي پکې د چون چرا واک نه لري. الله سبحانه وتعالی فرمایي ژباړه آیا ستا د رب د رحمت ویش دوی کوي؟ رضا نفسي هوا له منځه وړي. رضا نفسي هوا له زړه نه لرې کوي ځکه چې خوښ انسان خپله خوښي د خپل رب ارادې ته تابع کړي وي هماغه چې د ده په اړه یې لري ځکه چې د الله رضا او د نفس غوښتنه دواړه په یو زړه کې نشي ځایېدلی. د یو شاعر په وینا که زما د حاسد په وینا ته خوښیږي نو زموږ د ټپونو پروا مه کوه فقط ته خوشحاله اوسه. الله تعالی فرمایي ژباړه هغه عرض وکړ هغوی زما تر شا را روان دي ما تلوار وکړ ستا حضور ته راغلم ای زما ربه تر څو چې ته له ما څخه خوشحاله شي. وقفه. نبوي ارشاد دی چې تعارف د ری په شد سره دې ته وایي چې الله تعالی ته په اطاعت او شکر سره په امن سوکالۍ خوښۍ نیکمرغۍ او روغتیا کې ځان ورنږدې کړه نو الله تعالی به درته په تنګسو کې ځان در نږدې کړي په دې معنا چې غمونه او اندېښنې لوړې او ژورې به دې یوې خواته کړي. د خلکو په تېروتنو سترګې پټوه. الله سبحانه وتعالی فرمایي ژباړه ای پیغمبره د نرمۍ او تېرېدنې لاره غوره کړه د ښو چارو ښوونکی اوسه او له ناپوهانو سره مه نښله. که د چا ښېګړه ډېر او بدګړې لږ وي نو د هغه پرېښودل نه دی پکار ځکه چې دغه لږې بدګڼې د بښنې وړ دي. حکیم کندي وایي دا چې انسان له 4 ډولو عناصرو رغښت موندلی دی نو ته څنګه کولی شې په یوه دوست کې یو ډول عادتونه او خویونه ترلاسه کړي؟ الله تعالی فرمایي ژباړه هغه کسان چې له لویو ګناهونو او ښکاره څرګندونو ناوړه افعالو څخه ډډه کوي خو دا چې څه تصور ترې صادر شي په دې کې شک نشته چې ستا د رب د بښنې لمن ډیره پراخه ده. هغه کسان چې له لویو ګناهونو او ښکاره څرګندو ناوړه افعالو څخه ډډه کوي خو دا چې څه تصور ترې صادر شي په دې کې شک نشته چې ستا رب د بښنې لمن ډیره پراخه ده. هغه پر تاسې له هغه وخت نه ښه پوهیږي چې کله هغه له ځمکې نه تاسې پیدا کړئ او کله چې تاسې لا د خپلو میندو په ګېډو کې ماشومان یعنی جنین وئ نو د خپل نفس د پاکۍ دعوې مه کوئ همغه ډېر ښه پوهیږي چې ریښتینی پرهیزګار څوک دی. ستا لپاره همدا بس دی چې په ملګري کې فقط مثبت اړخ ولټوي. ابو دردا رضی الله تعالی عنه فرمایي د یو دوست ملامتول تر دې غوره دی چې بیخي له لاسه ورکړي ځکه له تا سره پوره دوستۍ ته څوک چمتو دی. همدغه معنا او مفهوم شاعرانو هم اخیسته. ځینې حکما وایي بشپړ انصاف غوښتل هم بې انصافي ده. ځینې نور بیا وایي موږ له ځانونو څخه خوښ نه یو نو له نورو به څه خوښ شو. نابغه وایي که د یو چا تیتوپرک حالت ته ور جوړ نه کړې نو څوک به د تل لپاره دوست پاتې نشي. جعفر بن محمد خپل زوی ته وایي بچیه ستا په دوستانو کې یو څوک ډېر ځله له تا نه خفه شي خو بیا هم ستا په اړه څه ناوړه خبره ونه کړي نو له دغسې کس سره دوستي راټینګه کړه.
حسن بن وهب وایي د دوستۍ حق دا دی چې د دوستانو په تیروتنو سترګې پټې کړي. الله سبحانه وتعالی فرمایي ژباړه موږ اسمانونه او ځمکه او د هغو ټولې هستۍ له حق نه پرته پر کوم بل بنسټ نه دی پیدا کړي او د پریکړې ساعت ارومرو راتلونکی دی. نو ای محمده صلی الله علیه و آله وسلم ته د دغه خلکو پر بابیزه چارو له شریفانه تیریدنې څخه کار واخله. ابن رومي وایي دا دنیا دا او دای خلک چې په سترګو کې لږ څه خړپړتیا منځته راشي نو ها د چا خبره اسمان په تیږو ولي. کله چې ته په خپله بشپړ نه نو له نورو څنګه د بشپړتیا او کمال غوښتنه کوي؟ دا څنګه انصاف دی؟ یو شاعر وایي د هرې زمانې سره زموږ تړاو پاتې دی خو زموږ بیلتون د پسرلي بارانه ته ورته دی چې ویرول ډیر او ورول لږ کوي. د هر چا له غوسې نه الله تعالی ته پناه وروړم پرته د محبوب له نازونو او نخرو څخه ځکه چې دا د هغه فطرت دی. الله تعالی فرمایي ژباړه که پر تاسې باندې د الله تعالی مهرباني او رحم او کرم نه وای نو له تاسې څخه هیڅ یو نشو تزکیه کېدلی. یو شاعر وایي آیا ته د یو داسې بشپړ انسان په لټه کې چې له هر ډول عیبه پاک وي؟ څه فکر کوي چې د عود لرګی تر دود او لوګي پرته خوشبويي ورکولی شي؟ الله تعالی فرمایي ژباړه نو د خپل نفس د پاکۍ دعوی مه کوئ همغه ډیر ښه پوهیږي چې رښتینی پرهیزګار څوک دی. روغتیا او وزګارتیا. کوښښ وکړه چې خپل روغتیا او وزګار وخت په خوشو تشو کې لاس ورنه کړي. روغتیا غنیمت وګڼه، وزګار وخت په کار راوله، ځکه چې تل سړی د کار جوګه نه وي او نه له لاسه وتلی وخت بیرته راګرځېدی شي. عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي راحت د سړیو لپاره غفلت او د ښځو لپاره بیا راپارول دي. بزر جمهور وایي که کار کول زیار ګالل دي خو وزګارتیا فساد دی. یو حکیم وایي له یوازیتوب او وزګارتوبه ډډه وکړه ځکه چې د عقل فاسدوي او هوارې شوي لانجې بیرته راپاروي. یو ادیب وایي خپله ورځ بې ګټې مه تېروه او وخت له لاسه مه ورکوه ځکه عمر تر دې ډیر لږ دی چې یو انسان یې په بې ګټو چارو ضایع کړي او خپله شتمني په داسې لارو چارو ولګوي چې نه پکې دنیوي او نه اخروي ګټه وي. تر دې هم بلیغه خبره د عیسی ابن مریم علیه السلام ده چې وایي نیکې چارې درې دي: خبرې، کتل او چوپتیا. که څوک خپله خوله د الله تعالی په یاد نه خوځوي نو بیا یې خبرې بې ګټې دي. که څوک د پند په سترګه نه ګوري نو غلطي کوي. بې فکره چوپتیا د وخت بربادول دي. الله تعالی د مؤمنانو دوست دی. بنده د خپلې کمزورتیا او بېوزلتوب له امله یو مولا ته اړتیا لري. نو ښکاره خبره ده چې الله تعالی او مولا باید ځواکمن، پوه او مرستندویه وي او دا ټول صفتونه یوازې په الله تعالی کې شته ځکه په دې نړۍ کې به تاسې ته هیڅ داسې شی تر سترګو نشي چې تاسې ته راحت او ډاډ در وبخي پرته د الله رب العزت له ذات نه. ځکه هماغه ذات دی چې ویره په ډاډ او ناروغي په روغتیا بدلوي او الله تعالی پرته بل هیڅوک ناروغي راستونکی او ناروغي لري کوونکی نشته. نو له دې امله بل لور ته متوجه کېدل هم نه دي پکار او نه په ستونزمنو حالاتو کې کوم پیر، درویش، قبر او زیارت ته تګ پکار دی ځکه دا د هغوی له وسه پوره نه ده. د نیکمرغۍ پر لور. نیکمرغي او برای ترلاسه کول یو لړنښي او علامې لري چې په تعقیبولو انسان ارومرو د بري تر پړاو رسیږي. څومره چې د انسان په پوهه کې پراختیا رامنځته کیږي هومره پکې د عاجزۍ او مهربانۍ ماده پیاوړې کیږي. خپل وزن او ارزښت زیاتوي لکه چې الله تعالی فرمایي ژباړه ای مؤمنانو کله چې تاسې ته وویل شي چې په خپلو مجلسونو کې ځای پراخ کړئ نو ځای پراخ کړئ. الله تعالی به تاسې ته پراختیا درکړي او کله چې تاسې ته وویل شي چې پاڅېږئ نو پاڅېږئ. له تاسې نه چې کوم کسان ایمان لرونکي دي او کومو کسانو ته چې علم ورکړل شوی دی الله تعالی به هغوی ته لوړې درجې په برخه کړي او تاسې چې څه کوئ الله تعالی پرې ښه خبر دی. څومره چې پر خپل علم عمل زیاتیږي هومره پکې له الله تعالی نه د ویرې او تمې ماده پیاوړې کیږي او د خپل ځان مراقبې او محاسبې ته چمتو کیږي. څومره چې مال زیاتیږي هومره یې سخاوت هم زیاتیږي. دغه ډول خلک الله تعالی ته ګران او محبوب او د بدمرغۍ نښې دا دي چې څومره چې علم زیاتیږي تکبر او غرور یې هم ورسره زیاتیږي. علم یې نافع او ګټور نه وي. څومره چې علم زیاتیږي خلکو ته په سپکه او ځان ته په درنه سترګه ګوري. فکر کوي چې یوازې همدی به بری او نجات ترلاسه کړي او پاتې ټول خلک به هلاکیږي. څومره چې عمر زیاتیږي هومره یې حرص هم زیاتیږي. فکر کوي چې پیښې او حوادث به له خپل ځای څخه هم ونه خوځوي. څومره چې مال زیاتیږي هومره ورسره بخیل او کنجوس کیږي. څومره چې جاه او جلال زیاتیږي هومره تکبر او غرور ته لاس اچوي. په حدیث شریف کې راځي چې
کبرجن به د قیامت په ورځ د زرو په شکل کې راټول کړی شي او خلک به پرې پښیږدي. عزت او کرامت هم ازمیښت دی. پاچاهي، واک او شتمني هم یو ازمیښت دی. الله سبحانه وتعالی د خپل نبی سلیمان علیه السلام په اړه کله چې د بلقیس تخت د ځان په وړاندې ولید داسې وویل: ژباړه: له کوم سړي سره چې د کتاب یو علم و، هغه وویل زه ستا د بڼو له رپېدو نه مخکې هغه درته راوړم. څنګه چې سلیمان علیه السلام هغه تخت له خپل ځان سره ایښودل شوی ولید، ویل دا زما د رب فضل دی، تر څو چې هغه ما وازمایي چې زه شکر کوم او که د نعمت ناشکري کوم، او څوک چې شکر کوي د هغه شکر په خپله د همغه لپاره ګټور دی، او که څوک ناشکري وکړي نو زما رب بېنیازه او د کرم خاوند دی. نو نعمتونه او لورینې د الله تعالی له لوري ازمیښت دی چې په دغه ازموینې کې به برای فقط په شکر او مننې سره ترلاسه کیدی شي. الله سبحانه وتعالی فرمایي: ژباړه: که تاسو شکر وباسئ نو پر تاسې به لا زیاته پیرزوینه وکړم. همیشنۍ خزانې. همیشنۍ خزانې هماغه دی چې خپل خاوند یې له فاني نړۍ نه تلپاتې کور ته له ځان سره یوړلی شي، او هغه عبارت دی له ایمان، اسلام، احسان، تقوا، هجرت، جهاد، توبې او اخلاص څخه. الله سبحانه وتعالی فرمایي: ژباړه: نیکي دا نه ده چې تاسې خپل مخونه ختیځ لوري ته واړوئ یا لویدیځ لوري ته، بلکې نیکي دا ده چې انسان الله تعالی او د قیامت ورځ او پرښتې او د الله تعالی نازل کړای شوي کتابونه او د هغه پیغمبران د زړه له کومې ومنئ، او د الله تعالی په مینه کې خپل ګران مالونه په خپلو خپلوانو، یتیمانو، مسکینانو، پردیسانو، درویزګرو او د مریانو په آزادولو مصرف کړي، لمونځ قایم کړي، زکات ورکړي، او نیکان هغه کسان دي چې کله واده وکړي ترسره یې کړي، او د تنګسي او غمونو په وخت کې او د حق او د باطل په جګړه کې صبر وکړي. همدا ریښتونی او همدا پرهیزګار خلک دي. لوړ همتونه. لوړ همت دی چې انسان پر سمه لار روانوي او تر لوړو پړاوونو یې رسوي. ستر خلک هماغه دي چې د لوړ همت ستر مقصد او غوره هدف په ګڼه سمبالوي، ځکه چې همدغه همت د انسان پر شخصیت د ایجابي او سلبي صفاتو مرکز دی. ستر همت انسان د علم او عمل په ډګر کې د روي او په رګونو کې د شهامت وینې په جریان راولي، له غوړمالۍ او چاپلوسۍ نه په کلکه ژغوري. دلته باید دا خبره هیره نه کړو چې همت او تکبر په خپلو کې د ځمکې او اسمان توپیر لري. ستر همت د یو اصیل او خپلواک زړه پر مفرق یو بې مثاله تاج، د سپېڅلتیا او طهارت ښکارندوی او د پیغمبرانو میراث دی، او تکبر د ناروغۍ هماغه درد دی چې انسان د هلاکت کندې ته ورغورځوي. یو شاعر وایي: زیار او زحمت وګاله، ځکه چې یوه سترګه پر بله غوره او یوه ورځ به د بلې لپاره باداره شي.